وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. دي ترى زمان ترى بتقوري ده موبايلي زمان قيمتي دي زدوم الرازم توصل الله كتاب بينور لبارة. أما بعد. ده سورة البقرة آية نمبر 200 تمنگ رسیدلی و دا اللہ پا توفیق سرا او پا دی اخیرنی آیتونو کی مسئلہ روانه و دا انفاق فی سبیل اللہ، دا اللہ پا لار کی مال لگول. کم مال اللہ قبلی کم نا قبلی او د مؤمن طریقہ کار سی چې کله هغه مال لګی د الله په لار کې د دې تفصیل روانو. په آخرني آیت کې الله مثال بیان کړی د منافق چې د منافق صدقه او د ده مال الله نه قبلی. ولې؟ ځکه چې ریاکاري پکې. مؤمن چې دی د هغه مال هغه د الله د رضا دپاره لګي، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وسبدي 200 آيات كي الله سبحانه وتعالى مؤمنان تيو أدب خي. اغا أدب دادي چه کم مال چه خرچ کے دا اللہ پلار کی نو اغا با پاک مال خرچ کے. کاغا تا گٹھلی او کاغا دزمکی نا راوتی دغشان ردی مال پالتو مال دا بد اللہ دا پارا نخواست کے بلکہ اوچت او اعلا او بہترین شے بد اللہ پلار کی اور کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أنفقوا من طيبات ما كسبتم خرج كي د پاک غمالوننا چی تاسو گٹلی دی ومما أخرجنا لكم من الأرض او داغ سنه چی منگ راوی استلی دی تاسو لرد ازمکینا. دا اللہ پلار کی بمال لگے کاغ دزمکینا سراوتی او کاغ تا مال گٹھلی داغین علاوہ پا بل طریقہ باندی پا دی طولو کی با دا اللہ حق ورکے. نو دا اللہ یو حق تے زکاة چا خو واجب دے دے پر خپل شروط تی د زکات نه علاوه صدقی به هم ورکے. خو دلته الله دوی چې من طیبات پاک مال به ورکے ځکه چې حدیث کې راځي ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله پاک دی او نه قبلی مگر پاک مال. او الله پاک عمل خوخی، پاک وینا خوخی، پاک مال خوخی. دا نه چې حرام مال دی لاغسته ده او هغه د الله په لار کې لګې. حرام مال دا اللہ نہ قبلی نہ پا عام صدقہ کی او نہ پا خاص صدقہ کی. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون او قصد مکوی دردی دغ مالنا چی تاسو خرج کیا ولستم بآخذی حالانکہ نئی تاسو اغستن کی آغی لرا الا ان تغمضوا فی مگر کسترگی پٹی کئی پاغی کی. اللہ وی چی در ردی مال دور کولو اراده مکوی. ردی او پالتو مال دا مور کو دا اللہ پلار کی. او حدیث کی دیس رازی براء ابن عازب رضی اللہ عنوی چی بعضو خلقو کجوری بے راوڑی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تا دا گنچکون بے راوڑو التبا خصوصاً چی کم صحابہ کرام غریبانان و اصحاب صفول و اگوی بخوڑی
نو په دې کې به بعضو کسانو داسې چلو کو چې کمزوري کجوري چې هغه به ښه نه وي هغه به یې راوړي او هغه به یې په دغه جومات کې کېښودې او د دغه کجورو په منځ کې چې هغه به ښه کجوري وي نو یې الله دا آیت نازل کو چې ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ردی مال اراده مه کوئ قصد مه کوئ د لګولو بلکې ښه مال به د الله په لار کې لګئ ولستم بآخذیه او حالانکې د ځان دپاره یې نه هلی لکه که دا ردي مال دا تا چې راغستی نو د الله په لار کې ورکې دا ته ځان دپاره هلي الله وایي د ځان دپاره یې نه هلي نو چې د ځان دپاره یې نه هلي نو بیا یې څنګه د الله په لار کې لګي الا ان تغمضوا فيه مګر دا که سترګې پکې پټې کوي لکه اوس یو سړي سره ستا حق دی او هغه تعالی ستا حق واپس درکړي او ته سترګې پټې کړي معنی ده ته ورسره ګزاره وکړي چې زه خیر دی صحیح نه ده خو رایې که که دغه ګزاره دې وکړه نو قبول به یې کړي نور دا ردي مال ته په خپل حق کې هم نه قبلوي انسان خو موږ خو دومره هرسناک یو چې لکه خپل حق د چا نه هلو پیسې ته هلو مثال کې نو هغه روپۍ او هغه ریال ته او هغه کاغذ ته هم ګورو چې دا زوړ کاغذ دی که دا نوی دی که معمولي د هغې نه څه ټوټه جدا شوي یا پکې څه کرښه ورته کي واپس یې کړو ته که دا صحیح نوټ راک نو څنګه د الله دپاره چې دا څه چې لګې دا د هغه دي د هغه دپاره ته راځې او ردي مال راوباسې او هغه مال راوباسې چې هغه ته د ځان دپاره نه قبلې دا یو ادب دی چې الله یې مؤمنانو ته ښیي واعلموا ان الله غني حمید او پوه شئ چې یقینا الله بې حاجت دی ستایلی شوی دی دا خبره دې دپاره وکړه دلته چې که تاسو د ردي مال رالی ورکوئ چې یاره په هر حال صدقه به ورکوو ځکه چې الله ورته محتاج دی نو الله وایي زه ګوره بېزاره یم زه بې حاجته یم الله ته زموږ د مالونو څه ضرورت دی دا مال خو راکړی موږ له الله دی او چې هغې را باندې بند کړي څوک یې راله راکولی نه شي چې هغې راکوي څوک یې را باندې بندولی نه شي نو الله ته د دې څه ضرورت دی بلکې الله بېزاره دی زموږ د دې هر قسم عبادت نه مال لګول پرېږده دا موږ چې دلته ناست یو او د الله دا کتاب وایو دې ته الله ضرورت نشته دا منځونه دې ته الله ضرورت نشته دې ته زموږ ضرورت دی دې کې زموږ فایده ده دا موږ د خپل ځان دپاره کوو دا نه چې موږ به عبادت وکړو جو الله په خزانو کې به څه زیاتی راشي یا که موږ یې ونه کړو د الله په خزانو کې به څه کمی راشي او که ته عبادت نه کوې نور یې ډېر کوي او که ته مال نه لګې بې حسابه خلک د الله په لار کې مال لګوي نو ردي مال دې راغستی دی او ورکې هغه غني ذات په نوم باندې سړي له پکار دی چې د الله سره ادب کوي ادب یو د مخلوق سره یو د خالق سره دی دا ادب د خالق سره دی د الله سره دی چې الله په نوم څه شی ورکوي او ښه شی ورکوه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله وایي تاسو د نیکۍ هغه اوچتې مرتبې ته هغه وخته پورې نشئ رسېدی چې څو پورې خرچه نه یې کړي د هغه څه نه چې تاسو خوښوئ الا دا چې یو سړي سره بل څه نه وي هغه جدا خبره ده یو سړي سره بل څه نشته همدغه شی دا ورکوي د الله په لار نو دې په دغه ټیم کې دا د خپل ځان دپاره هم قبلوي ځکه چې دی ورته هم محتاج دی نو د الله سره په دې انفاق کې او صدقه کې دا یو ادب دی چې زده کې الله یې موږ ته ښیي حدیث کې داسې راځي یو حدیث کې عائشه رضی الله عنها وی امام احمد راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم له یو پیر چا خادمۍ راوړه عربي کې چې ته ضب ویلی کېږي او دا په دې صحرایي علاقو کې غرایزو علاقو کې نه وي که دلته ډېري د نجد او د دې علاقو خواوشا کې ریاض د خواوشا علاقې د ډېري اوس اخوا مکه مدینه هغه طرفونو ته لاړ شي غریزې علاقې دلته نه وي څنګه چې زموږ علاقې غریزې دي هغې کې نه وي چې کته داسې طرفونو ته ورشي چې هلته شړي او صحرایي هلته بیا دا وي نو د هرې علاقې وله خپل طبیعت وي اوس هغه علاقې وله چې دي هغوی خوري غریزې علاقې وله چې دي هغوی تې کرکه کوي دا نه چې حرام دی خو نه یې خوښوي طبیعت یې ورسره نه لګي دغه شان هغه علاقې وله بعض هغه څه نه خوري چې هغه غریزو علاقو وله خوري دا د انسانانو طبیعت دی نو رسول صلی الله علیه وسلم له دا یو پیر راوړی شو نو هغه ونه خوړو
ولم ينهى عنه څوک یې منم نه کړو دا ونه وي چې حرام دی یو حدیث کې راځي وي چې زه نه خورم نو بیا ورته عایشې ووي یا رسول الله نطعمه المساکین مسکینانو له یې ورنکړو غریبانانو له به ورکړو ته یې نه خورې نو هغه ورته لا تطعموهم مما لا تأکلون دا هغه څه نه غریبانانو له مه ورکوه چې څه تاسو نه خورئ دا ادب یې زده کوي د هغه څه نه غریبانانو له مه ورکوه چې ځان له یې نه خورې دا استاد د پالتو ښکارو شي چې موږ یې نه خوره چې غریب له یې ورکړه نه ښه شی ورکوه د الله په لار کې اوس الله سبحانه وتعالی یوه وجه بیانوي چې د هغې د لاسه ډېر خلک د الله په لار کې مال نه لګوي او هغه شیطان دی او د شیطان هغه یره ده چې د انسان له ورکوي چې ته به غریب شي دې دا ټول خلک راټینګ کړي دي چې ته به غریب شي ته به غریب شي او ته به غریب شي الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د غریبۍ نه ویأمرکم بالفحشاء او امر کوي تاسو ته په بې حیایۍ باندې غریبۍ نه م یری د بې حیایۍ د توحید دوه کارونه کوي عجیبه دا ده دا ډېره سوچ خبره چې کله موږ د الله په لار کې مال لګو شیطان موږ د غریبۍ نه یری چېرې دا که ته ولګې ته به غریب شي او همدقه شیطان موږ ته وایي په شرابو کې یې لګوه په ډمو یې لګوه په ډمانو یې لګوه په انټرنیټ یې لګوه په جوارۍ یې لګوه په نشه یې لګوه په فحاشۍ یې لګوه په لوبو یې لګوه خو چې د الله لارې ته خبر راشي دی د غریبۍ نه هېري لکه یو سړی ډېر دي چې موږ یې په مخه یینو رایینو داسې ډېر دي په معاشره کې په خپل کور کې قیمتي روخان دی لګوي او دلته بعض غریبانان خو ستړي شو یو شی را پیدا کوي او بیلټې کوي کور ته چې دا کور په ښه طریقې سره جوړ شي قیمتي رخام او لیټونه او دا بهتره ته دا ویره دغه جومات کې رنګ کول غواړي د کلي هغه جومات چې د هغې رنګ خراب دی او تقریبا داسې یو ډېر زیات 1,000 روپۍ په وایه راځي نو دا 1,000 روپو دا ټک چې ته په ده باندې وکړي که نه نو د ده ټوله شپه خوب حرام شي ځکه چې اوس یره د غریبۍ راله که زه دا 1,000 روپۍ ولګوم زه به خورم څه ما ته خو بچي هم ناست دي او اکثر وایي داسې چې ته ورته ووایې مړه زموږ ځان له بچي موږ ته ناست دي او موږ خپلې مسلې خو چې کله د په کور لګولې دته د غریبۍ یره نه ده راغلې چېرې زما خو بچي هم ناست دي کله چې د په یارانو دوستانو باندې لګولې پروګرامونه یې کول په هغې کې نوم کېدو په هغې کې ورته شهرت میلاوېدو کله چې په سیاستدانانو باندې لګولې کله چې په ډمانو په کرکټیانو لګولې دته یره د غریبۍ نه راتله خو چې د الله نوم ورته وایلې که د الله نوم او یو څو روپۍ ووې بس شیطان دته دا ور واچوي که ته دا ولګې ته خو به غریب شي الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو یری د غریبۍ نه الفقر دا وی د فقار نه اخیستی شوی دی فقار الظهر د ملا دې اډوکي ته ویلی کېږي یعنې د غریب سړي یو قسم د ملا اډوکی ماتي کمزوری نو ځکه دې ته فقر ویلی کېږي نو شیطان یری الله وی تاسو د غریبۍ نه او امر درته کوي په فحاشۍ باندې معنی ده چې نه به مني د شیطان او نه به یریږي د غریبۍ نه بلکې مال چې د الله په لار کې لګې الله به دې غني کړي الله به دله په مال کې برکت واچي والله یعدکم مغفرة منه وفضلا او الله وعده کوي تاسو سره د بخښنې د خپل طرف نه او د مهربانۍ یو طرف ته شیطان موږ ته وایي چې څه به شي غریب به شي بل طرف ته الله وی لږه زه به دې وبخم او زه به د باندې خپل فضل راووروم مهرباني به درکړم وفضله اوس ستا مرضي دی چې د چا منې نو نور خو ښه پوهېږئ که نه پوهېږئ د دنیا په یوه خبره باندې تاسو ښه پوهېږئ یو طرف ته شیطان وایي غریب به شي مړه به شي د لوږې نه بل طرف ته دا مال چې د چا دی او دا هر څه چې د چا دي هغه ته ته وایي زه به دې وبخم که دې مال ولګوم او زه به د باندې خپله مهرباني ښه زیاته کړم
اوس الله تا ته دوه لارې ښوولي دي، دوه خبرې یې ته ښوولي. والله واسع علیم، او الله پراخه فضل والا پوهه دی. اشاره ده دې ته چې مه هېرېږې د غریبۍ نه، د الله خو پراخه فضل دی، په تا به داسې فضل او مهرباني وکړي چې حیران بشي. اوس د علم او د حکمت فضیلت بیانېږي. یو سړی و چې یعنې اکدم خبره حکمت ته څنګه وړي، او خبره د څه روانه وه؟ د انفاق، د الله په لار کې مال لګول، او اکدم خبره حکمت او علم ته واوړېده. نو اوس الله تا ته دا وایي چې یو لوز د شیطان دی، یو لوز د رحمان دی. ته به فرق څنګه کې د رحمان او د شیطان د لوز په منځ کې؟ وایي فرق هله کېږي چې سړي سره حکمت یو علم یو پوهه وي. یؤتی الحکمة من یشاء، ورکی پوهه د دین چاته چې وغواړي. ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، او چاته چې ورکړی شوه پوهه د دین، نو یقینا هغه ته ورکړی شو خیر ډېر. وما يذكر إلا أولو الألباب، او نصیحت نه اخلي مگر صفا عقلونو والا. حکمت څه ته وایي؟ دې کې د مفسرینو د سلفو د وخت نه ډېر اقوال او ټول راجمع کېږي. عبدالله بن عباس وایي حکمت وایي معرفة القرآن، د قرآن علم دا څه دی؟ حکمت دی. امام مجاهد رحمه الله وی حکمت علم ته وی، په دین کې پوهې ته وی. بعض وی لکه ابو العالیه رحمه الله وی حکمت د الله نه یری ته وی، د الله نه یریده د حکمت. بعض وی حکمت عقل ته وی، او بعض وی حکمت هغه د قرآن او حدیث پوهې ته وی، او د ټولې خبرې پکې راځي. په دین باندې پوهه د عامه مطلب شو. حکمت څه ته وی؟ په دین باندې پوهه. اوس الله وی ومن یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، چاته چې دا حکمت ورکړی شوی دی الله ول ډېر خیر ورکړی. دا ګوره الله نه پیسو باره کې ویلي، نه د بچو باره کې ویلي، او نه بل دنیوي نعمت باره کې ویلي. چې چاته علم د دین ورکړی شوی دی الله وی دته لوی خیر ورکړی شوی. خو په دې خبر باندې الله وی د عقل خاوندان پوهېږي، په دې خبر باندې د عقل خاوندان پوهېږي. ځکه خو په دې کې حسد هم جایز دی چې غیبته ورته ویل کېږي. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی لا حسد الا فی اثنتین، حسد نه دی روا مګر په دوو کارونو کې. پسخېدل، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، الله یو سړي له مال ورکړی دی او غیر دین په لارو کې لګوي، او ته ورته پسخېږي چې داسې مال ما سره وی او ما هم لګول. ورجل آتاه الله حکمه، او یو هغه سړی دی چې الله ورله د دین پوهه ورکړې ده، او هغه خلکو ته دا ښیي دا دین او فیصلې پرې کوي، او ته ورته پسخېږي چې داسې دین ما سره هم وی، نو ما به هم خلکو ته بیانولی او ما به پرې عمل کول. نو سبحان الله حکمت او علم، حکمت او مال دی آیتونو کې ذکر شو، او حکمت او مال په دغه حدیث کې هم دواړه ذکر دي. یو سړي سره مال دی لګوي د الله په لار کې، ته ورته وپسخېږي داسې مال ما سره وی نو ما به هم لګولی، دا نه چې داسې مال ما سره ما به ځان له یو دوه چاته کور جوړو، یا ما به ځان له لینډ کروزر اخیستو، یا مې بل جیپ اخیستو، یا مې دا دنیا کې څوک چاته نه پسخېږي. او یو سړي سره علم دی خلکو ته یې بیانوي، یاره چې داسې علم ما سره وی او ما خلکو ته بیانولی، ما پرې عمل کول د دې دپاره. اوس الله سبحانه وتعالی د صدقو بعض اقسام ذکر کوي. یو هغه صدقه ده چې هغه عامه صدقه ده، مستحب صدقه ده، یعنی ورکولی لازم نه دي، که ته یې ورکړې الله اجر درکوي. دویم هغه صدقه ده چې هغه ته منښت وکړي، نو هغه بیا په تا باندې لازم ده. لکه یو سړی منښت وکړي چې زه به د الله په لار کې د الله دپاره د پلانې شی ورکوم، دا اوس تا منښت وکړه، دې ته نظر و نیاز وی، نو دا به ته لازم پوره کوې. دا نه چې یاره دا عامه صدقه ده مستحبه، او که مې ورکړه او که مې ورنه کړه، نه، دا صدقه به لازم ته
هغه ورکوي. ولې لازم شوه؟ ځکه چې نظر دې ومنو، منښت دې وکړه. نو دلته یو دا مسله یاده کوي، منښته په دوه قسمه ده. یو هغه منښته چې هغې کې د الله اطاعت دی، په دین باندې عمل دی، نو د هغې پوره کول لازم دي. او یو هغه منښته ده چې هغې کې د الله نافرماني. لکه یو سړی دا وایي چې زه به په ما لازم دي چې زه به پلانې کار کوم، او هغه پلانې کار د الله د شریعت خلاف دی، نو دلته به دې دا منښته نه پوره کوي او د قسم کفاره به ورکوي. او چې داسې منښته دې وکړه چې هغه دینداري او د الله رضا پکې لټولی کېږي، نو هغه به بیا سر ته رسې، هغه به بیا پوره کوي. بله خبره، منښته په بل اعتبار سره په دوه قسمه ده. یو هغه منښته ده چې هغه ابتداءً د بغیر شرط نه، او دا ښه کار دی. لکه یو سړی وایي چې زه به د الله دپاره د الله په لار کې د الله په نوم دومره مال ورکوم، لکه 1000 روپۍ یا 1500 روپۍ. عبادت پوره کوي به. دویم هغه منښته ده چې په هغې کې شرط یو قسم لګولی کېږي د الله سره، نو دا مکروه دی. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په دې باندې وایي صرف د بخیل نه مال راویستی کېږي. بس یاره که الله بچی راکو نو زه به دا کار وکړم د الله دپاره. دا اوس بخیل دی. څنګه بخیل دی؟ هسې نه کوي، خو که الله داسې کار وکړو. بل دا الله هر کار کولی شي، نو داسې مه وایه که الله دا کار وکړو زه به دا وکړم. یعنې دا غوره طریقه نه ده منښت. دې باندې صرف دومره ده چې دا بخیل هسې مال نه لګوي، او چې دا خبره وکړو نو جیب نه مال هغه راووتو. وما انفقتم من نفقه، او هغه چې تاسو خرج کوئ څه خرچه، دا اوس نفلي صدقه ده. او نذرتم من نذر، یا منښت کوئ تاسو څه منښته، فإن الله يعلم، نو یقینا الله پوهه دی په هغې باندې. الله ته د هغې پته ده. یعنې دې کې اشاره دې طرف ته ده، یو څو خبرو ته یوه چې ستاسو صدقې او منښتې دا نه ضایع کېږي. ستاسو صدقې او منښتې دا نه ضایع کېږي. دویمه ده، الله ته پته ده چې په څه نیت یې کې. الله ته ستا د نیت پته ده. که ته ظاهره کې خلکو ته هر څه ښکاره کړي که نه، خو الله ته ستا د باطن پته ده چې ته چې دا مال لګې په ظاهره کې د الله په نوم، د دې کې مقصد ستا څه دی. وما للظالمین من انصار، او نشتی ظالمانو د پاره څوک مددګاران. ظالمان یې ولې یاد کړو؟ ظالمان هغه څوک دي چې صدقې نه ورکوي، د الله په لار کې مال نه لګوي، او دویم منښت وکړي چې پوره کوي یې نه بیا، دا ظالمان دي. نو د دې ظالمانو الله وایي بیا څوک مددګاران په آخرت کې هغه نشته. اوس صدقې په بل اعتبار سره دوه قسمونه بیانوي، یو پټه صدقه او بل ښکاره صدقه. دواړه جایز دي، دواړه جایز دي. غوره هغه پټه صدقه ده. بعضو علماو د دې خبرې وضاحت داسې کړی دی چې صدقه اصل دا دی چې په پټه به ورکوې، الا دا که په ښکاره کولو کې فایدې نو بیا ښکاره کړه. لکه دې دپاره ورکوې چې یاره دا خلک په دې لار باندې روان شي او د الله په لار کې مال ورکړي، نو بیا صدقه خیر دی ښکاره یې ورکړه. عام اوقاتو کې به پټه ورکړي. بعض علما داسې وایي زکات ښکاره ورکوه، نفلي صدقه پټه ورکوه. زکات ښکاره ورکوه یو خو هغه په تا واجب دی، یعنې هغه خلکو ته پته دی چې یاره دا سړی صاحب حیثیت دی، د مال دی جدت دی، خو به زکات ورکوي. بله دا چې دعوت دی خلکو ته چې زکات ورکوي. زکات په تاسو باندې د الله یو لازمي حق دی، ورکوي. نور عام اوقاتو کې غوره څه دي؟ پټه صدقه ورکول. او په دې کې هغه مشهور حدیث دی، پرون ورته موږ اشاره کړې، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی،
چې سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقسم خلق دي چې د عرش په سوري کې به ولاړې قیامت به ورځ. یو پکې دی ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. یو سړی دومره په پټه صدقه ورکوي چې د ګس لاس ته هم پته نه لګي چې دی ښی څه ورکړي دي. او یو حدیث کې داسې هم راځي، امام ترمذي راوړی دی، صدقة السر تطفئ غضب الرب. پټه صدقه د الله غضب ختموي. پټې صدقې د الله غضب ختموي. نو د الله سره چې تجارت کې مطمئن اوسه، هغه ته د یوې روپۍ، د یوې پیسې، د یوې ذرې پته ده، نو په دې مه هېرېږه چې دا به ضایع شي. او چې د الله سره تجارت کې نو هم خپل او د الله په منځ کې ساته، مخلوقاتو ته مه ښایه الا دا چې ښکاره کولو کې څه مصلحت وي. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. کتاسو ښکاره کوئ صدقې نو ښه دي دغه، دا هم صحیح دی. ښکاره صدقې ورکول دا هم صحیح دی، خو دې کې به نیت هغه خالص د الله رضا یې. ګورئ دا نیت راټینګول نه دا ډېر ګران کار دی، ځکه سلفو به وي د ټولو نه ګران کار هغه د نیت د الله دپاره خالص ګرځول دي. دا وي ډېر ګران کار دی، ځکه چې شیطان به دې زړه ته کله یو راچي، کله بل ته پیسې راواخېستې ورکوې د الله په لار کې، نو شیطان به ته زړه ته راواچي چې یاره څومره جواد او کریم یې، څومره سخي، څومره ته دیندار یې، او وګوره هغه پلانې ناست دی، دا خبره لږه په تیزه وکړه، هغه پلانې ناست دی، نو هغه ته هم بیا بیان کړه. دا قسمه خبرو کې به شیطان ته راټینګوي، او ته به کوشش کوې چې د دې هر څه نه ځان بچ ساتې. وَإِن تُخْفُوهَا، او که تاسو یې پټې ورکوئ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، او ورکوئ هغه فقیرانو ته، فهو خیر لکم، نو دا ډېره غوره ده تاسو لره. دا بیا ډېره غوره ده. نو دلته اوس دا فایدې ده کې که تاسو یې پټوئ او ورکوئ فقیرانو ته. څنګه به یې پټوئ چې فقیرانو ته ورکوئ؟ نو د هغې دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې ته دا خبره په خپل او د فقیر په منځ کې وساتي. الله ته اول پته بیا تاسو دواړو ته پته. دا پټول دي صدقه، چې تا هغه سره دا معامله کومه چې ستا او د هغه په منځ کې راله، چې د دې نه الله خبري، بیا دې تاسو خبري، او هېڅ څوک ته خبر نه کړي. او داسې خلک شتي، داسې مؤمنان چې خپله ښځه او بچي هغه هم د دې نه خبروي چې ما څومره مال د الله په لار کې لګولی. دویمه طریقه دا ده چې کله سړي ته پته ولګي چې یاره دا فقیر، بعض داسې فقیران چې هغوی د خپل عزت نفس ډېر خیال ساتي، او هغوی داسې په دې خفه کېږي، او دا نه خوښوي چې څوک ورته ووایي چې دا جو ته زکات واله او دا جو ته صدقه، نه، په څه طریقې هغه ته ورسوه، په څه طریقې هغه ته ورسوه. خو ګوره دا غټ ایمان غواړي، ځکه چې دا سړی به نه تعیني، نه به دله صفت کوي، نه به ستا تذکیره په مجلسونو کې کېږي. دا ګران کار دی، دا آسان کار نه دی. ګوره دا څه دی؟ ګران کار دی. نو چې الله دپاره دې څه ورکړو، چې الله دپاره دې څه ورکړو، بس دغه غریب ته په څه طریقه ورسوه. او دلته یو اهمه مسله، بعض ملګري دا تپوس کوي چې من غریب له چې کله زکات ورکو نو لازم به ورته ووایو چې دا زکات دی. نه، لازم نه یې ته ورته وایو چې دا زکات دی. الله ته پته ده او تا ته پته ده چې دا زکات دی څومره دی، د څه دی او د څه نه دی، نو لازم نه دی چې ته ورته دا بیانې چې دا زکات دی. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، او وبریږي ستاسو نه ګناهونه ستاسو. په دې صدقو ورکولو سره به الله تاسو نه ګناهونه وریږي. دې کې بل قرات دی ونکفر، ونکفر او ونکفرو، دې کې درې قراتونه دي. ویکفرو او وبریږي هغه الله، ونکفرو الله وایي موږ به وریږو تاسو نه ګناهونه، او په جزم سره هم دی ونکفر عنکم من سیئاتکم،
والله بما تعملون خبير، او الله پاک عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. اشاره دیتا که چا په زړه کې دا یره راشي چې یاره دا خو به زه پټې صدقې ورکوم نو دا به څه کي نو الله ما ته خو پته ده که که اراده دې دی چې الله دپاره یې ورکوې نو الله څه وایي زه دې خبردار یم دا پوره نه ده. او که اخوا نور مقصدونه دي نو هغه خو بیا په پټو صدقو کې هغه بیا نه پوره کېږي. که ځان مشهورې او چې خلک دې صفت وکړي او چې ستا بدله بیا درکړي او تا سره دقې شان معامله وکړي بیا نو دا خو بیا نه کېږي. اوس الله سبحانه وتعالی یو بله مسله بیانوي هغه ده چې صدقې عامې صدقې دا مشرکانو له هم ورکولی شي. عامې صدقې مشرکانو له ورکولی شي، زکات نه د عامو صدقو خبر روانه. خو هغه مشرک او هغه کافر له چې هغه حربي نه وي د مسلمانانو سره جنګ نه کوي نو هغه له هم صدقه ورکولی شي څه نه څه دې دپاره چې دی متاثره شي او کیدی شي اسلام قبول کړي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی چې د صحابه کرامو دا نه وه خوښه چې هغه خپلوانو له صدقه ورکړي چې کوم مشرکان. نو بیا رالو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او د هغه نه یې تپوس وکړو چې یا رسول الله دې مسله کې به څه کوو نو الله اجازت ورکو. لیس علیک هداهم نشتی ستا په ذمه په سمه راوستل د دوی ولكن الله يهدي من يشاء او مگر الله په سمه لار راولي هغه چا لره چې ویې غواړي. یعنی دا مشرک د ده نیغې لارې ته راوسته دا ستا کار نه دی. هغه الله وایي زما کار دی چې زه نیغې لارې ته راړم او که نه راړم خو تاسو له صدقه هغه ورکولی شي. او دلته دا خبره یاده کوي چې بغیر د علم نه او د استاذ نه ته په قرآن نشي پوهېدی په دې زه لیکل کوم دستخط کوم او د ټولې ګوتې یې طلبو. یعنې دې آیت ته ترجمه به راته وکړو او یا ځان له یو ترجمې قرآن را پیدا کړو بیا ما په دې آیت پوه کړه چې دلته دا څه مطلب دی چې څو پورې سره استاذ نه ناست څو پورې د تفسیر جوور نه کتلی او تفسیر باندې ما ورته پورې نشي پوهېدی چې څو پورې ته د استاذ سره نه ناست نو استاذ ته واپسي دا لازم ده چې ستا یو استازي عالمي ته ورته زنګون مات کړي او تا پوهه کړي چې د الله د دې خبرې هغه دا مطلب دی. نو الله وی مشرکانو ته هدایت کول نه کول ای پیغمبر دا ستا په ذمه نه دي. بعضو اثارو کې دي سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړو صحابه کرام چې مه ورکوئ مشرکانو له صدقه مه ورکوئ. ولې؟ ځکه چې دوی هدایت یافته نه دي ګمراه دي. نو الله ورته ووایي دوی ته هدایت کول نه کول دا زما کار دی. هر چې صدقه ده نو هغه وله ورکولی شي. دا دلیل دی په دې باندې چې هدایت د توفیق دا صرف د چا سره دی؟ د الله سره، دا بل چا سره نشته. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم او هغه څه چې تاسو خرج کوئ د سمال نه نو ستاسو د ځانونو دپاره دی. لږ ساعت مخکې ما دا خبره وکړه که موږ څه ولګو نو دې کې فایده زموږ ده ګورې. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله او تاسو خرچ نه کوئ مگر د پاره د لټولو د مخ د الله. دا نفي په معنی د نهي علما دې ته وایي. معنی دې خبرې دا ده چې الله وایي مه لګوئ مال مگر د لټولو د مخ د الله د پاره. یا شان د مؤمنانو بیانیږي چې مؤمن مال نه لګوي مگر د الله د مخ لټولو لپاره. دې ځای دا ثابت شو چې د الله مخ شتي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. بعض وی د الله رضا نو دا معنی ته هله کولی شي چې کله د الله دپاره د مخ د صفت مني چې او شتي د الله مخ ځکه چې قرآن نور ځایونه هم ثابت دی. نو که بیا ته دلته دا وي چې دې مطلب د الله رضا لټول دي نو بیا هم څه گنجایش پکې شته. خو که سړی وي مخ د الله سړی څنګه لټوي نو د الله د دیدن لټولو کوشش کوي سړی. ولې دا مال لګی لکه د الله په لار کې چې زه په آخرت کې د الله مخ وینم د الله دیدن وکړم. او د هر مؤمن دا
دا غوښتنه ده او دا طلب دی او کوشش دی دپاره کوي. نو څه چې لګي هغه به د الله د رضا دپاره لګي. دلته دوه خبرې. یوه الله وایي څه چې تاسو لګوئ دا ستاسو د ځانونو دپاره دي. بعض علما وایي ډېره ناشنا خبره کوي، وایي که چېرته ته صدقه ورکړې چاله او مال ولګې نو شکر ادا که دا الله په تا صدقه وکړه چې تا له طاقت ترکو د مال د لګولو. یعنی ته دې ته سوچ مه کوه چې ما څه چل وکړو، ما توره وواله، بلکې شکر د الله ادا که چې تا له موقع درکړه چې ته د هغه په لار کې مال ولګې. ته شکر ادا که، په دې انتظار مه کښېنه چې خلک ستا شکریه ادا کړي. ته د الله شکر ادا که چې الله تعالی طاقت درکو چې د هغه په لار کې مال ولګې. د ډېرو خلکو سره ډېر مالونه دي خو الله هغوی له د طاقت نه ورکړي چې د هغه په لار کې ولګي. بله مسله، مؤمن چې سم لګوي د الله د رضا دپاره به یې لګوي، ده ته اجر میلاویږي. که ده داسې سړي ته ورسېده چې هغه مستحق دی او که نه دی، که کله چې ده کوشش کړی د معلومولو، لکه اوس یو سړی د کوشش وکړو چې زه لټون کوم چې څوک حقدار د صدقې دی یا حقدار د مال د لګولو، زه پې مال لګوم، ده پې مال ولګو، وروسته ښکاره شو چې هغه سړی حقدار نه و، الله دله ثواب ورکوي. او په هغې کې به ته یو ښکلی حدیث ووایم ډېر مزېدار په صحیحینو کې د صحیح بخاري صحیح مسلم کې، چې یو سړي دا خبره وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لأتصدقن اللیل بصدقه، زه به د شپې صدقه ورکوم دې شپې له. ده چې صدقه راواغسته هغه یو زیناکارې ښځې له ورکړه. فاصبح الناس يتحدثون، سهار ټولو خلکو با شروع کړو چې تصدق على زانیه، ګوره زیناکارې ښځې له پیسې ورکړې صدقه یې ورکړه. نو ده حمد الله وي او ثنا وي چې الله ستا شکر دی چې زیناکارې په لاس ورله، خو بیا وي چې زه بله صدقه به دې شپې له ورکوم. چې صدقه یې راواغسته فوضعها فی یدي، غني دی او مالداره سړي له یې ورکړه. سحر خلکو با شروع کو چې تصدق اللیلة علی غنی، د شپې خو غني له سړي صدقه ورکړې، مالداره سړي له یې ورکړې. هغه بیا هم د الله حمد او ثنا وي چې زه الله په دې شکر دی، وایي زه به صدقه ورکوم دې شپې له. چې د صدقه راواغسته فوضعها فی یدي، ساري غل له یې ورکړه. سحر خلکو با شروع کو چې تصدق اللیل علی سارق، دا غل باندې صدقه وکړه، هغه د الله حمد ویستو. نو وی ده ته وویلی شو رسول صلی الله علیه وسلم وی اما صدقتک فقد قبلت، ستا هغه صدقې الله ټولې قبولې کړي دي، ټولې صدقې قبولې شي، ځکه چې د ده مقصد هغه د الله رضا لټول. اوس واوره، واما الزانیة فلعلها ان تستعف بها عن زنا، هغه زناکاره کیدی شي دغه صدقې د لاسه د زنا نه بند شي. ولعل الغني يعتبر فينفق مما اعطاه الله، او کیدی شي هغه مالدار ته عبرت والی او هغه د جیب نه سره وباسي، چېرې غریب یعنی یو سړی مال راکوي، زه مالدار یم پکار چې ما ورکولی خلکو. ولعل السارق ان يستعف بها عن سرقته، او کیدی شي دا غل پکې د دې غلا کولو نه منع شي. مقصد د خبرې دا و چې ته د الله په لار کې مال لګوه، دا نه ضایع کېږي، خو چې کله ته د الله د رضا لټولو دپاره ولګي. وما تنفقوا من خیر یوف الیکم، او هغه چې تاسو خرج کوئ سمال، یا هغه چې تاسو خرج کوئ د مال نه پوره به درکړی کېږي تاسو ته. وانتم لا تظلمون، او په تاسو به ظلم نشي کېدی، پوره پوره اجر به میلاویږي. دا ګوره عرش والا تا ته وایي ښه، او د هغه په خبره کې ګوره ذره برابر شک نشته. هسې الله څومره تیزي موږ له راکوي په دې څو ایتونو کې، دلیل دی چې دا عبادت وړوکی عبادت دی، ځکه موږ د ډېرو اواز هم نه راوځي چې غوره ټکی ووایي. کوشش کوي چې ویې کوي دا عبادت. روپۍ دوه سړی ورکړي الله په لار کې، هېڅ خبره نه. او را به شي سورة المنافقون کې چې هغې آخري ایتونو کې الله وایي مال ولګوئ مخکې د دې نه چې یو کس تاسو کې مرګ وله راشي،
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. نو دیو بچه کوي چې یاله لږ مې لیټ که لږ وخت راکه ولې فاصدق چې زه صدقه ورکوم. بل یو عبادت الله دې نه دی ذکر کړی. ځکه علما وایي چې دا خاص چې الله دا صدقه ذکر کړې ده که نه نو دې سړي د صدقې ډېره لویه معامله ولیده. نو اوس وایي چې یا الله واپس مې که نو بل یو عبادت نه یادوي وی واپس کېږم چې صدقې ورکوم او د الله په لار کې مال ولم. نو الله موږ له په ناشنا طریقو سره دا تیزي راکوي. اوس راته دلته وایي مه یېرېږئ دا هر څه به دله زه واپس در کوم، ظلم به رسره نه کېږي. او څه مهربانه باچا دی، کوم څه چې د هغه دي هغه راته یادوي هغه به دله واپس در کوم، او دا د هغه مهرباني دي. اوس الله سبحانه وتعالی په دې روان آیت کې اگر خلق خی چې هغوی د صدقو حقدار دي چاله به یې ورکې. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، صدقې د پاره د فقیرانو دي هغه کسان چې بند کړی شوي دي په لاره د الله کې. من الصدقات للفقراء دا هغه خلق دي. امام ابن کثیر رحمه الله وی چې هجرت یې کړی د الله دپاره راغلی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خواته مدینې ته، مدینه کې اوسېدو او څه کار کسب یې نه و. اکثر کوم ځای کې پراته و؟ صوفه کې، مسجد نبوي کې و. الله وی دا خلک حقدار دي چې دوی باندې مال ولګي، ځکه چې دوی ځان بند کړی دی په لار د الله کې. لار د الله څه ده؟ دین کې، دین یې زده کول، د هغې دپاره یې ځان بند کړی. دې نه دا فایده راووته چې عالم او طالب علم باندې خرچه کول د اوچته صدقه ده، ځکه چې دې عالم او دې طالب علم ځان بند کړی دی په لار د الله کې. د نور څه دغه خو نشته، نو چې هغه ځان بند کړی دی په لار د الله کې، ما او تا به بیا ملګرتیا کوو د دنیوي امورو کې. چې خو د الله په لار کې ځان بند کړی نو نه ټول د هغه په شان کار کولی شي او نه هغه د دې عامو خلکو په شان کار کولی شي. نو څه حل به راوباسو؟ د ده سره به مرسته کوو، ځکه چې داسې خو نشي کېدی چې ټول د ده په شان ځان دین ته وقف کړي او د الله په لار کې ځان بند کړي. دا خو هم نشي کېدی. او داسې هم نشي کېدی چې په لار د الله کې ځان بند کړی دی، کار کسب یې نشتی او ده ته د اسمان نه رزق راولیږي چې الله ورته من و سلوا رالیږي، نه داسې هم نه کېږي. نو اوس کېږي بس الله موږ ته وایي تاسو پرې لګوئ. دا خلک حقدار دي. لا يستطيعون ضربا في الأرض، طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې. چېرته ځي راځي نو دغه دین دپاره ځان یې وقف کړی نو دوی سفر هم نه کوي، بل ملک ته هم نه ځي، نه د رزق دپاره بهر ته داسې وتلي دي. نو دا حقدار دي. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ګمان کوي په دوی باندې ناخبر انسان د مالدارانو، من التعفف د وجې د ځان پاک ساتلونه. الله اکبر. دا خلک دیندار دي نو د سوال نه ځان ساتي، نو ناخبره او چې تجربه یې نه وي نو هغه پې ګمان د څه کوي؟ د مالدار. کله به ته یو طالب علم ویني یو عالم هسې مزېداره ګړۍ او سپینه جوړه یې اچولي، دا چې تجربه یې نه وي او ځان یې په زور ناخبره کړی چې ګوره برطانیې ول رالیږي که کویت یې ول رالیږي، نو ستا عقل کوم ځای کې پروت دی؟ ته دا سړی پېژنې دی څه کوي؟ وایي دی خو جي دین یې زده کوي او دی خو جي خلکو ته دین ښیي. خو نو دا د کوم ځای نه رالو؟ یوازې سپینه جوړه دلیل په دې نه دی چې دا سړی څه دی؟ مالدار دی. دا خو هغه ته د هغه پیغمبر ویلي دي سپینې جامې اغوندې ځکه چې دا مزېداره کپړه ده. ته یو عالم وینې پاک صفا ګرځي خوشبو استعمال، الله یاره چې دله به د ده څو تنخوایي ګورئ، نه دا ده ته د پیغمبر ویلي دي خوشبو لګوه، دا ورته شریعت ویلي ځان پاک ساته. خو سړی څه استعمالوي؟ دماغ.
ورسره عقل چې دماغ عقل زړه دا استعمال کته اسې ته خو ګوره که نه چې د سړي د دې طالب علم د ده د ژوند تېرولو ترتیب څه دی د هغې نه سړي ته اندازه ولګي لکه اوس دغه خو پرېږده طالب علم او عالم او چې په دین کې مصروف وي عام سړی چې زما ګاونډي زما مثال کې زما ګاونډي دی ما ته پته دی چې دا سړی مزدوري نشي کولی د یو عذر د لاسه کور کې دی ناستي زه سهار مانځه کې به مینم ماسپښین یې مینم مازدیګر یې مینم ماسخوتن یې مینم د هر څه زه په خپلو سترګو وینم او هغه پکې پاک صفا ګرځي او زه یم چې یاره دله به ګوره تنخوا د کوم ځای نه راځي دا زما یعنی دا خبره دلالت کوي په دې باندې چې ما د عقل نه کار نه دی اخیستی چې یو سړی په کور کې ناست دی نور یې څه نشتي هر منځه کې ځای نه ما کار لاګه نه ځي نو دله د کوم ځای نه رزق راځي خو موږ به ورسره ودرېږو موږ به ورسره مرسته کوو نو سړی کله څه کوي عقل استعمالوي سوچ او فکر کوي ځکه الله وایي ناخبره انسان دلته جاهل نه مراد دغه جاهل نه دی چې علم ورسره نه جاهل نه مراد ناخبره چې د ده د حال نه نه خبر یا تجربه یې نه نو هغه پې ګمان د مالدارانو کوي دې نه بله فایده راووته دې نه بله فایده راووته که غریب ومې خو خوی د مړو کوه هر وخت د الله شکر ادا کوه دا نه چې بعض پکې څه کوي لکه مالداري او کمیس کې یو شپږ ټانکې لګولي چې د خلکو ته څه ښکاره شم غریب الله دې موږ داسې ژوند نه ساتي او بعضو ته چې وایي کار څه کار څه کار دی کار خو بس کار ته به وایي چې یا الله په جړه نه شي او راولولیږي راته نو دومره فریاد به وکړي چې ته به وایې که د ځمکې په دې مخ غریب دی دا غریب یتیم ګرځي او بعض هغه دي چې کور کې درک د روټۍ نه لګي او ته دې تپوس کې څنګه الحمدلله دا الحمدلله به دومره په ډکه خوله وایي ته به چې د اوس ګډ خوړلی دی او راغلی دی اجي ته معلومات وکړي کور کې هغه غریب روټۍ به نه وي بچي به نه هر ناسي موړ خوی کوه موړ ځکه چې په عرش یو داسې رب دی چې ته پې څه ګمان کې هغه شان د سره کوي په مخه دا وایه الحمدلله هر څه ډېر دی یاره وایه چې څوک درته وایي څنګه یاره الحمدلله هر څه ډېر دي که نه یې ډېر که نه الله به یې ډېر کړي او چې ته وایې مړه څه دي موږ سره زمونږ څه دا چې د سردي دا بدنم والي ځکه چې ته په الله دقه ګمان کوې چې نور سره له نه راکوي نو دا هم چاته مخ کاره کوه نو بعض ځان په زور غریب کوي او غریب نه وي چې خلک را سره مرسته وکړي او غریب دی ځان غریب نه ښکاره کوي دې دواړو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی دغه دومره دروند سړی دی او په دې کې واقعه د ابو هریره رضی الله عنه ذهن ته مې راغله هغه یو ورځ وږی شوی وم سخت وږی شوی او داسې وږی شوی وم چې د خېټه مې بلکل داسې د دې ملا د دې هډوکي سره دا سرمن لګېدلی و جوخته شوی نو ما چې اوس څه چل وکړه نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مې د مانځه نه بعد راګیر کړو جومات ته راووتو ما ورته چې د الله په کتاب کې یو آیت دی که په دې مې پوه وکړي نو ما چې دی و مې کور ته بوځي چې راځه کور ته ځو هلته به روټۍ هم وخورو تا ته به زه د آیت هم بیان کړم ګوره دی داسې نشي ویلی چې ما روټۍ له بوځه دا هغه دي چې ګمان پې خلک د مالدارانو کوي نو هغه ورته د آیت هغه مسله بیان کړه او هغه پې پوه نه شو هغه آیت وضاحت یې ورته عمر بن خطاب راغی وی هغه ته مې وویل چې یاره عمره داسې مسله ده د الله په کتاب کې دا به ته بیان نه کړې وی هغه را باندې هم پوه نه شو وی دې کې رسول الله وسلم راووتو وی چې څنګه یې زه ولیدم وی ما ته وی چې ابا هریره وی ما چې حاضر یم یا رسول الله راځه وی پوه شو د هغه په رنګ د هغه حالات دا خو د هغه شاګردانو د هغه امتیانو هغه په دې ټولو پوه داسې ژوند خلک تېرې ښه د هر چا په مخ کې ګیرې شکوې کول دا مزه نه کوي او ځان په هر ځای کې فقیر ملنګ ښکاره کول دا مزه نه کوي صفا سوتره اوسه
او چې هوښیاران په دې مؤمنانو کې هغه به په تا پوه شي چې دا سړی محتاج دی، هغوی به سره مرسته کوي او دا به هم الله د هغوی په زړونو کې اچوي چې تا سره مرسته وکړي ځکه چې ستا په الله باندې ښه ګمان دی. او دا په دې لارو کوڅو کې چې ګرځي بعضو پکې تجارت نه دی شروع کړی، دومره مالدار دي چې پکې لکپتیان کروڑپتیان پکې شدي او پیښې د غریبانانو کوي. سزا پې د الله څه ده؟ عمر له دوی دقه شان په دقه سخا جامو کې ګرځي او خلکو ته یې لاسونه نیولي. په هغه ډېر مال کې مالداره نه شو، مالداره شو، بیا د ده بچي هم دا کار کوي، حالانکې ښه کور شتي، ښه ګاډی شتي، خو ژوند یې دا دی. ولې په الله باندې ګمان ښه نه و او هغه کم نعمت چې ول الله ورکړی هغه یې پټ کړو. الله ته هغه نعمت داسې واغستو، دا اوس د الله ناشنا طریقه ده چې وله ورکړی دی هغه نعمت خو د استعمال طاقت وله نه ورکوي. دا ګوره د الله ناشنا طریقه ده. یو خو یو سړي له څه شی چورلټ نه ورکوي، یو وله ورکوي او د استعمال طاقت وله بیا نه ورکوي. خو په دې باندې هوښیاران خلک پوهېږي. تعرفهم بسیماهم، ته به پیژنې هغوی لره په نښو نښانو د هغوی. دغه عزتمن خلک دا چې حقدار دي د دې چې په دوی د مال ولګي، الله پیغمبر ته وایي که سوچ په وکړو کې نښو نښانونه به یې وپېژني، سړی پېژندی کېږي. څنګه ما په مخکې مثالونه ذکر کړي، تا ته د سړي حال معلومي، تا ته کور معلومي، تا ته مصروفیات معلومي، نو نښې نښانې څه واضح ہے. و چې په نښو نښانو په دغه هم نه پوهېږي نو بیا په هېڅ نه پوهېږي. لا يسألون الناس الحافا، سوال نه کوي د خلکو نه په انخطو سره، سوال د خلکو نه کوي. الحافا، لحاف عربي کې کمبل ته وایي، صادر ته وایي. نو څنګه چې دا صادر په دې بدن پورې نښتی نو الله وایي داسې په تا چا پورې نښلي هم نه چې مالداره که مالداره، چا ته څه نه وایي. لیکن بعض سوالګري خلکو ته وایي یاره زما دا مسله ده، دا ده، کله پکې سړي پورې ونښلي، خو دا هغه دي چې دوی چا نه سوال نه کوي نه په چا پورې نښلي. دا خلک حقدار دي. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، او هغه چې تاسو خرج کوئ څه غوره شی نو یقینا الله په هغې باندې پوهه دی. بیا یې درته ووایي زه بې پوهه یم، نور درته څه ووایي؟ بار بار درته وایي زه بې پوهه یم، زه بې پوهه یم، ما ته پته ده. معنی دا چې صرف خپله معامله د هغه سره ساته، هغه ته د هر څه پته ده. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل د شپې او د ورځې، سرا وعلانیه، په پټه او په ښکاره، فلهم اجرهم عند ربهم، نو دوی دپاره اجر د دوی دی په نزد د رب د دوی، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او نه به یې سیره په دوی باندې او نه به دوی غمجنه شي. وی دا آیت د علی رضی الله عنه په باره کې نازل شوی دی. هغه یو ورځ د ورځې هم صدقه ورکړه، بیا یې د شپې هم ورکړه، بیا یې په پټه هم ورکړه، بیا یې په ښکاره هم ورکړه. نو الله د آیت نازل کړو چې د مؤمنانو شان دا دی چې دی په هر حال کې د الله په لار کې مال لګي، دا نه چې صرف ورځې ته پروت یا صرف شپې ته یا صرف په پټه یا صرف په ښکاره، په ښکاره، په پټه، د شپې، د ورځې، په هر حال کې د الله په لار کې مال لګي. اجر یې دغه دی کوم چې دې آیت کې ذکر شو. او د یو یو شي الله ګوره موږ له اجر راکوي. بیا راته معمولي څه هغه ذهن ته مې هغه حدیث راغی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله عنه ته ویلو وی حتی ما تجعل فی امرأتک، ته چې خپلې ښځې له کومه نوڼۍ د ډوډۍ ورکوې که نه الله تعالی په دې هم اجر درکوي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د سود خبره کوي چې کله دا خبره بیان شوه چې مؤمنان د الله په لار کې
مال لګی، حلال مال لګی، پاک مال لګی، اجرونه ګټي. نو بل طرف ته الله وایي هغه خلک دي چې هغوی لګول خو پرېږده، هغوی ناس دې ته دي چې زموږ دا خېټه په هر طریقه چې ډکه شي، خو چې ډکه شي، اگر که هغه حرام وي اگر که هغه سود وي. و فرق ته وګوره. هغه بل طرف ته خلک لګیا دي الله په لار کې مال لګوي او کوشش کوي چې غوره مال ولګوي، ریاکاري پکې را نه شي، یو داسې دي یو داسې دي. بل طرف ته هغه د دنیا هغه حرسناک ناست دی، لګول پرېږده، د ځان دپاره دومره را جمع کوي چې حرام او حلال یې پکې پرېښودي. نو ځکه باس د سود شروع شو. الذین یأکلون الربا، هغه کسان چې خوري سود، لا یقومون الا، دوی به نه پاسیږي مگر کما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المس، مگر لکه چې پاسیږي هغه کس چې ګډوډ کړی هغه لره شیطان من المس د وجې د لیونتوب نه. دا د سودخور انجام د کوم ځای کې؟ قیامت کې. لا یقومون، نه به پاسیږي دوی د قبرونو نه، د قبر نه چې دا سودخور پاسي نو دی به لیونی، لکه هغه کس چې شیطان پې ناسي، پیرې پې راغلی او د ده نه لیونی جوړ کړی. دلته یو څو مسلې. اولنی الربا، ربا په عربی کې لغت کې معنی د زیادت، الزیاده. نو سودخور کوشش د څه کوي؟ چې زیات مال والی، چې څومره یې ورکړی دی د هغې نه زیات والی. بیا ربا په دوه قسمه ده سود. یو هغه دی ربا الفضل، یعنی هغه شي نه هغه خوراکونه چې رسول الله وسلم ذکر کړي دي، لکه کجوره شوه، وربشې، غنم، وسکي، دا چې ورکوي نو کمې زیاتې پکې کوي. حالانکه طریقه دا ده چې یو شان به ورکې او لاس په لاس به ورکې، او دا سود په دنیا کې کم دی. دا سود بل دی، هغې ته ویل کېږي ربا النسیئه، نسیاو کې سود، دا په دنیا کې ټول نه زیات دی. او د هغې طریقه دا ده، د دې صورتونه ډېرې زه صورتونه نه بیانوم، صرف تاسو په دې سود هسې د سود په تعریف او په دې قسم باندې سرسري پوه کړو چې جاهلیت په زمانه کې دا طریقه وه چې هغوی به چاله قرض ورکو 1000 روپۍ، نو واپس به یې 1200 روپۍ اخیستې، چې 2000 به ورکړې 3000 به اخیستې. نیټه به یې ورسره کېښوده، وایي دې نیټې له به پیسې راکړې، چې نیټه به پوره شوه پیسې به نه وي، وایي ځه صحیح د یو میاشت بعد یې راکړه، خو ورپسې 1500 روپۍ زیاتې کړه. اکثر دا بس پکې جرماني ږدي په قرضو مرضو کې، ګوره دې نه ځان ساتئ. ګوره چېرې زما دا قرض به میاشت بعد راکړې، خو که میاشت تېره شوه نو بیا به ورسره 100 روپۍ هم راکړې. دا سود دی. دا سودخور انسان به د قیامت پورې داسې پاسي لکه پیری چې د چا په بدن نه نوځي او لیونی ته جوړ کړي. پیریان چې بچاره شي لیدلی مې ګنې لیونی ته جوړ شي. ولې؟ جواب دی په دنیا کې په دې مال پسې د لیونو په شان منډې والي دي، آخرت کې هم الله لیونی راپاسي او ذلي ده. ځکه چې دنه دې مال دومره نشه کړی و چې ته پکې حلال او حرام ته نه وي کتلی، لیونی و. چې لیونی و آخرت کې الله لیونی راپاسي. د دینه دا فایده هم راووته چې پیری شیطان د انسان جسم ته ورننوتی شي د الله په اذن سره. دا طاقت الله غله ورکړی. دې باره کې آیتونه مشتي، حدیثونه مشتي، او دا خبره د مشاهدې هم ده، لیدلی شوې خبره ده. ذلک دا حالات په دې وجه شو. ولې الله دوی سره دا کار کوي؟ وي دا په دې وجه بأنهم قالوا چې یقینا دوی ویلي انما البيع مثل الربا، چې یقینا بیع په شان د سود ده. البیع بیع خرڅول اخیستل، وایي دا په شان د څه ده؟ په شان د سود ده. ولې؟ څنګه په شان د سود؟ او یایي کې بیع کې هم ګټه ده. بیع کې څه ده؟
ګټه یې منګه په سود کې کوو کمقلانو هسې دلته یو غټې خبرې ته اشاره ده ګورې خو په دې باندې هغه سړی پوهېږي چې هغه ښه سوچ کوي هغوی داسې ونه وي چې انما الربا مثل البیع سود د بیع په شان دی داسې ونه وي څه ووي بیع د سود په شان ده معنی دا ده چې د هغوی سره بنیادي کار سودو نو په هغې باندې بیع قیاس کړه یعنی بیع هغوی بنیادي نه ګڼله بنیادي څه ګڼله سود ځکه چې کله ته یو شی بنیادي ګڼې خو په هغې به قیاس کوې که نه نو دوی دې چې بنیاد څه شی وګڼو سود یې بنیاد وګڼو او دا خو یو شی وأحل الله البيع وحرم الربا او حلال کړي د الله بیع او حرام کړي د سود دا خو یاد د هغوی خبره ده یعنې هغوی داسې وي چې بیع د څه په شان ده د سود په شان ده نو وګوره څنګه الله بیع حلاله کړه او سود یې حرام کړو دا خو دواړه یو شی او یا دا خبره د الله ده چې دوی په دې خپله خبره کې غلط دي ځکه چې الله بیع حلال کړې ده او سود یې حرام کړی دی وحرم الربا دینه دا مسله راووته چې بیع جایز ده هر قسم په شریعت کې الا چې شریعت کې ته منع راغلي نور بیع هر قسم چې هغه څه ده جایز ده الا هغه بیع چې هغې کې د شریعت خلاف ورزي کېږي هغه به حرام ځکه دلته وي چې الله بیع هغه حلاله کړې ده فمن جاءه موعظة من ربه بس هغه څوک چې راغی هغه ته نصیحت د طرف د رب د هغه نه فانتهى نو منع شو فله ما سلف نو ای به د ده دپاره هغه څه چې مخکې کړي دي یا مخکې ورکړي دي که چاته نصیحت راغی د الله د طرف نه د څه په باره کې د سود په باره کې چې سود څه دی حرام دی او دی منع شو فله ما سلف نو د ده دپاره هغه څه دي چې مخکې کړي دي نو د دې یو معنی دا ده چې ده چې مخکې کوم مال ورکړی دی هغه مال د ده دی او یا معنی دا ده چې څه چې کړي دي هغه شوي دي پوخاني ګناهونه څه چې شوي دي هغه شوي دي هغه به ورته الله معاف کړي خو چې په را روان ژوند کې ورته بیا نه واپس کېږي ځکه یې ووي وامره الی الله او خبره د ده سپارلی شوې د الله ته وامره الی الله امره کې بعض وی دا ضمیر چې دی دا د سود ته راجع دی یعنی د سود خبره چا ته واپس ته الله ته که الله وغواړي جو حلالوي یې که الله وغواړي حراموي یې دې کې ستاسو څه کار دی ځکه چې هغوی وی سود څنګه حرام شو او بیع څنګه حلاله ده نو الله وی خبره زما په لاس کې ده که زه حلالوم او که زه حرام یا و امره کې ضمیر راجع دی دې کس ته نو خبره د ده واپس ته چا ته الله ته بس د ده خبره د الله سره شوه او زاړه چې کوم ګناهونه دي هغه به ورته الله وبخي ومن عاد فاولئک اصحاب النار او څوک چې راوګرځېدو سود ته نو دا کسان ورواله دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه یي دې کې ام سلم ذهن ته نه راځي نو څه ځکه مې راته ووایي صرف په ترجمه کار نه کېږي نه ترجمه یې ماته ته وکړه خو زړه کې دا سوال لاګی چې دا خو مسلمان دی او مسلمان موحد خو همیشه په جهنم کې نه نو جواب د دې دا دی ومن عاد الى تحلیل الربا او څوک چې واپس شو د سود حلالولو ته حرام چې حلالي هغه څه دی کافر شو که نو چې کافر شو نو جهنم کې به همیشه دپاره ځکه چې هلته هغوی مخکې څه ووي چې انما البیع مثل الربا
حلال یې ګڼله وی څنګه چې بیه حلاله ده دقه شان سود حلال ده توبه دې وویسته الله دې معاف کوي خو ته که بیا دې ته راواپس شو الله وایي نو بیا به وي جهنم ته ځي همیشه دپاره یا بعض علماو ډېر ناشنا جواب کړی هغه دا چې اصل دا دی چې سودخور به همیشه دپاره جهنم ته ځي دا اصل دی الا که په منځ کې څه خبره راشي چې د دې نه منع کوي او هغه خبره ایمان دی یعنی اصل دا دی چې سودخور به په جهنم کې همیشه وي خو چې یو سړی مؤمني نو د دې ایمان د لاسه به دی همیشه نه پاتې کېږي نور قانون اصل دا چې دی به صحیح دی به همیشه او په دواړو طریقو سره د دې آیت وضاحت کېږي يمحق الله الربا ويربي الصدقات کمی الله سود لرا او ډیری صدقو لرا يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله کمی سود لرا یا ختمی سود لرا او ډیری صدقه کمی یې څنګه برکت پکې نه د دې سړي ژوند ذلیلوي خلک ورته ټول خیر یې کوي څوک یې په ښه صفت نه یادوي دا حرام د ده بچي وخوري هغوی نه برکت ختم شي د ده په کور کې برکت نه وي د ده په ژوند کې برکت نه وي د ده د خلکو سره معاملات ګډوډي دا ټولې په دې کې دننه راشي حرام الله ختمی اگر که ظاهره کې سړي ته څه وخت پورې ډېر ښکاري ویربي الصدقات او الله ډېرۍ صدقو لره څنګه ډېرۍ ډېرۍ اجر د هغې برکت پکې خلک یې صفت کوي خلک یې ښه ذکر کوي غریبانان ورته دعاګانې کوي په صدقو کې ډېر خیر پروت دی او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري کې دی من تصدقه چا چې صدقه ورکړه یوه کجوره من کسب طیب د حلال مال نه ولا يقبل الله الا الطیب او الله نه قبلوي مګر حلال مال الله وایي دا مال د ده نه د صدقه د ده نه قبول کړي په خپل ښه لاس سره ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه بیا ول الله دا صدقه ساتي لکه څنګه چې تاسو کې یو سړی د اس بچی ساتي نو دې ساتي حتى يكون مثل الجبل هغه کجوري نه غر جوړ شي دې ته وایي د صدقو ډېرېدل لکه بعضو خلکو ذهن کې دا دي چې الله وایي صدقې ډېرېږي نو چې زه نن لس ریاله ورکړم نو سبا به مال الله څو راکوي شل بعضو دا مطلب دی او دا کیدی شي او کیدی شي نه ځکه چې اصل ډېرېده د صدقو هغه موږ هلته غواړو آخرت کې نو دې بعضو دا صدقې ورکولو هم دې کې دا دغې چې یاره الله به ماله د دې په بدله کې دنیا راکوي بس صرف دنیا او هم سبا به یې راکوي 50 ریاله مې ورکړو سل به الله راکوي سل مې ورکړو 200 به راکوي نه ته دې خبرو ته سوچ مه کوه الله به پکې برکت واچوي او حدیث کې داسې راځي امام ابن ماجه راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الربا وان كثر فان عاقبته تصير الى قل وی سود که ډېر هم زیات شي خو انجام د هغې کمیدل دي انجام د هغې کمیدل دي سره د دې چې دا ګټه ګناه ده او ځکه حدیث کې راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الربا 73 بابا د ربا د سود 3 او یا دروازې دي یو روایت کې راځي د پاسه او یا دروازې دي امام حاکم دا حدیث راوړی دی هغه پکې دا الفاظ زیات کړي دي وایسرها ان ينکح الرجل امه او په دې دریو یو کې د ټولو نه معمولي قسم او دروازې دي سیده لکه یو سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي دا سود دی نن سبا عام شوی دی او قسمه قسم بانې وله جوړې کړي دي او جي من ګاډی ورکو ګاډی راکړو ځمکه م ورکړو ځمکه بیا هلته بیا هغه راغو بیا دی راغو بیا داسې او بیا دغه
کور ته به دروازه نه ننوځي په کړکۍ نه ننوځي. نو ستاسو څه خیال دی چې ته به دا خبرې تاو راتاو کړي جو حرام به حلال شي؟ بعض څه چل کوي مفتي صاحب خو ویلي دي یو مفتي به یې راټینګ کړی نو مفتي ولې حلال حرامولی شي او حرام حلالولی شي؟ نه. نو بس یو مفتي به د ټولې دنیا علما به یې پرېښودي قرآن او حدیث به یې پرېښودي وایي هغه مولوي صاحب چې وایي ښه دی په خپل هم ګوره د مولوي صاحب بله خبره نه مني خو دا وله مني ځکه چې په دې کې ورته فایده ده. دمته سره کار نیسي چې یاره هغه دلیل ښوولی دی دی پسې په دې روان دی ځکه چې دی دلته خپل کاروبار یې پرې حلال کړی دی. ما سره ورځ یو کس رابطه وکړه د هغو څه تجارتي او د دې بیع لین دین نو ما ورته ویم دا بیع ستاسو دا لین دین جایز نه دی دې کې دوکه ده دې کې زیاتۍ دی دې کې دا دي راوځي مې ورته بیان کړه حدیثونه ما ته وایي پلانی مفتي صاحب او پلانی عالم او پلانی مولانا هغې کې ما یو هم نه پېژندو د څلورو پنځو فتوې راغستې نو من بیا ما ته څه لیوې چې تا ځان له مولیان پیدا کړي د هغوی جواب در کړی نو ما ته به یې څه لیوې ما دله جواب در کو چې قرآن و حدیث په رڼا کې کم واضح دی هغه جواب دا دی مخکې ستا کار دی عمل پې کې نه کې د هغې حساب به سره الله کوي. نو بیا په داسې وخت کې دوی لټون کوي د یو مولوي صاحب چې هغه ورته څه ووایي چې دا روا ده او خبر نه دی دا ساده د دې نه چې د مولوي صاحب دا ټکی چې دا روا ده دا تاله حرام نه روا کوي حرام حرام دی او حلال حلال دی. نو دا سود دی او ځکه حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی یأتي علی الناس زمان یأکلون فیه الربا په خلکو باندې دې زمانه روانه دی چې سود به پکې خوري. نو چا ورته یا رسول الله ټول دا روایت امام ابو داود هم راوړی ټول خلک سود به ټول خوري وی من لم یأکله منهم ناله من غباره چې څوک پکې نه خوري په هغه باندې به دوړه د سود لګي دوړه د سود لګي یعنی معنی دی چې سود به غیر چاپېره عام شي. نو ډېر لږ خلک به د الله په توفیق سره د الله په توفیق سره بچ شي. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي صحیح مسلم کې لعن الله آکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه د الله لعنت ته په هغه سړي چې سود خوري په بلې خورۍ او ګواهان په دې باندې او څوک چې لیکي دا ټول په دې ګناه کې شریک ته به ټولو لعنت دی. والله لا يحب كل كفار أثيم او الله مینه نه کوي د هر ډېر ناشکر ډېر ګناهګار سره. ناشکر دی که نه چې حلالې طریقې پرېښودي او په حرامو کې نښتی دی خو بیا ورسره ګناهګار شو نو ناشکر هم دی ګناهګار هم دی چې سود خوري په هغې کې به لازم دا دوه صفات موجود دي او الله داسې خلکو سره مینه نه کوي. اوس الله منځ کې د مؤمنانو شان بیانوي چې هغه خلک دا دي کوم چې ځان د سود نه ساتي او کوم چې وایي زما مني ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک واقاموا الصلاة او پابندي د مانځه یې کړې ده وآتوا الزکاة او ورکړی دی زکات لهم اجرهم عند ربهم د دوی دپاره ثوابونه دي په نزد د رب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نه به یې هېڅ یره په دوی باندې او نه به دوی غمجنه شي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ایمان والو ویریږئ د الله نه او پرېږدئ هغه چې باقي دي د سود نه ان کنتم مؤمنین که یئ تاسو مؤمنان که مؤمنان یئ نو الله وی سود پرېږدئ وذروا ما بقي من الربا یعنی پرېږدئ هغه څه چې د سود نه باقي دي. د دې دوه مطلبه دي یو دا دی چې پرېږدئ هغه مالونه چې تاسو خلکو ته زیاتي حساب کړي دي
لکه یو سړی دی توبې وویسته او د یو کس سره معامله د څه روانه وه د سود، نو هغه زیاتي مال څه که پرېږده، معاف که نه پرېږده، ځکه چې معاف که نو معنی ده چې دا د هغه څه دی حق دی بیا، نو دا خو حرام مال پرېږده. ها دویم وذروا ما بقي من الربا، معنی ده چې د سود چې باقي څومره طریقې دي هغه ټولې پرېږدئ، معنی هر طریقه د سود چې ده نو ای مؤمنانو هغه پرېږدئ. روایت کې داسې راځي چې بنو عمر د ثقیف قبیلې یو خاندانو او بنو المغیره د بنو مخزوم قبیلې یو خاندانو یو شاخو، د دوی په منځ کې د جاهلیت د وخت یو معامله و د سود، د دې دواړو خاندانونو په منځ کې. نو چې کله اسلام راغی او دا مسلمانان شو، نو دا ثقیف و قبیلې والا رالو وی چې منګه دا مخامخ قبیله یادوله بنو المغیره چې دوی دې زمونږ هغه حق منګ له راکړي، هغه کومه معامله چې د جاهلیت د سود هغه زمونږ حق دې منګ له راکړي. بنو المغیره دا مشوره وکړه او بیا وی لا نؤدي الربا فی الاسلام، من خو په اسلام کې چاله سود نه ورکوو. نو په دې کې دوی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راولېږو چې د هغه نه تپوس وکړي، چې کله د هغه نه تپوس وشو الله رب العزت دا آیت راولېږو چې ای ایمان والو ویرېږئ د الله نه او دغه څه چې پاتې دي د سود نه دا څه کوي دا پرېږدي. اوس دې آیت ته ګوره غوږ کېږدئ او ښه ورته غوږ کېږدئ د زړه. فإن لم تفعلوا، نو که ونه کړو تاسو دا کار، څه کار پرېښودل د سود، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نو خبر شي په جنگ سره د طرف د الله او د رسول د هغه نه. بس بیا ستاسو جنگ د چا سره شو؟ د الله سره شو. دې کې یو قرت دی فآذنوا، نو بیا ووایئ د خلکو ته چې اعلان جنگ دی د الله سره او د الله د رسول سره. فأذنوا بحرب من الله، عبدالله بن عباس استيقنوا بحرب من الله ورسوله، دا خبر یقینی یاده کوي چې د الله او د الله د رسول د طرف نه تاسو سره جنگ دی او ستاسو د هغوی سره جنگ دی. عبدالله بن عباس یو اثر کې وی د قیامت په ورځ به الله سودخور ته وایي چې خذ سلاحک للحرب، اسلحه راواله کنه چې ما ورته جنګ وکړو. الله به دې سودخور ته وایي اسلحه راواله چې ما ورته څه وکړو، ما ورته جنګ وکړو. اوس تاسو ما ته دا وایي چې یو سړي د الله سره جنګي دی به کامیاب شي، یو سړي د الله د پیغمبر سره جنګي دی به کامیاب شي، کوم ځای کې به کامیاب شي؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، او که تاسو توبه وویسته نو یې به ستاسو دپاره سرونه د مالونو ستاسو. سرونه د مالونو معنی ده چې هغه اصل مال چې کم دی هغه به تاسو ته درکړی کېږي. او ځکه حدیث کې هم دا خبر راغلی ده، امام ابو داود راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، تاسو به ظلم نه کوئ او نه به په تاسو ظلم کیدی شي. تاسو به ظلم نه کوئ په څه؟ هغه سیوا مال اخیستو سره، او تاسو سره به ظلم نه کیږي، ستاسو هغه مال به کمیږي نه، هغه به تاسو ته پوره میلاویږي. کوم چې هغه د مال سر دی اصل دی، لکه سل یاله دی او 200 سره سود شو، د سود سره 200 شو، نو راس المال کم یو دی؟ هغه سل یاله. الله وی تاسو سره به ظلم نه کیږي، دا سل به درته پوره میلاویږي، او تاسو به ظلم نه کوئ، د سلو نه به زیات نه غواړئ. اصل کې د قرض د معامله به احسان دی، په دې کې ته څنګه ګټه کې قرض په احساناتو کې ته خپل ورور سره احسان کې، نو بیا د هغه نه ګټه کې په احسان کې چې زه سره منډه وم ته به دا کار کې. نو په دې سره
په دې سره انسان هغه خپل احسان هم تباه و برباد کړي او الټه الله سره او د الله د پیغمبر سره د اعلان د جنګ اعلان هم وکړي. ها وإن كان ذو عسرة او کچرته یې تنګسیا والا څوک قرضدار تا ول قرض ورکړی دی او سړی څه دی تنګسیا والا دی لاس یې تنګ دی غریب دی مسله پرې راغلی ده او ستا پې قرض دی نو اوس دوه طریقې دي فنظرة إلى ميسرة نو لازم دی انتظار کول هغه ته تر وخت د مالدارۍ پورې انتظار به ورته کړي. دویم وأن تصدقوا خير لكم او چې تاسو صدقه وکئ غوره د ستاسو دپاره إن كنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ څنګه صدقه وکئ دا مال ورته ټول پرېږدئ. دوه طریقې دي یا دا وکړه او یا دغه وکړه. یو روایت کې داسې راځي امام مسلم هم داسې راوړی دی امام احمد هم راوړی دی د ابو قتاده رضی الله عنه په یو سړي باندې قرض و نو دی به پسې د قرض له چې به ورکړه به پټ شو ځکه به رسول الله وسلم پناهي وغوښته الله پورې به پناه نیو د قرضو نه ځکه د رښتینی سړی دروغجن کړي دروند سړی سپک شي وعده پوره کوونکی سړی بیا د وعدو خلاف ورځي زه سبا او زه درله به او زه سړي ته پته ولري یو خو دروغجن د هغه هم پته وي چېرې د دا طریقه ده کله ښه دینداره ښه سړی دروند سړی په دروغو شروع کړي الله یې موږ ټول د قرضو نه ساتي. نو چې دی به ورغی سړی به پټ شو یو ورځ چې ورغی د هغه د کور نه ماشوم راووت او تپوس یې ترې وکړو پلار دې وي کور کې دی کور کې د روټۍ خوري ناسته روټۍ هغه ورته اواز وکړو یا فلان فلانیه هغه راووت راوځوي فقد اخبرت انک ها هنا ما ته ویلی شوي دي ما ته خبر راکړی ته دلته یې نو هغه راووت ورته یې ویې ولې زما نه پټېږي کله ګوره غلطي د قرضداري مې چې سړي نه پټېږي صفا خبره نه کوي خو کله داسې وي چې هغه مخامخ ګوره په صفا خبرو هم نه پوهېږي کله داسې وي په داسې سړي به واوړې چې هغه ستا خبرې ته نه غوږ ږدي نه سوچ کوي نه پوهېږي نه د عقل خاوند دی یاره که زه به اوس دې سړی تا ته پته یاره دا سړی سنجیده سړی دی نیټه راله د قرضو ټلیفون وکړي تا ته ها څنګه ته ورته بس ملاقات کوو ملاقات کې ورته وایي چې راله هغه وایي صحیح دی نو دې سړي نه پټېده نه دی پکار خو چې تا ته پته ده چې په یو حال کې دې هم نه پرېږدي او شرمۍ دی او بې عزته کوي دی نو بیا سړی مجبوره شي په پټېدو باندې نو دته دی ابو قتاده رضی الله عنه ته ولې پټېدې چې زه راتلم خو ته ما سره ملاو شوې ولې پټېدې نو هغه ورته یې سراسر نشته حالات به ډېر خراب دي نو هغه ورته ویې ته رښتیا وایې ته معسر یې ویا والله په الله درته قسم خورم زما حالات ډېر خراب دي ابو قتاده وجړل او څه مې وجړل ګوره موږ ته پته نه وه او ته پټېدې وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من نفس عن غریمه او محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة چا چې یو قرضداري ته نیټه اوږده کړه او یا یې ورته دا قرض پوره ماف کو دی به د قیامت په ورځ د الله د عرش په سوري کې ولاړ ماف ته وی ولاړ خو ته هغه ته خفه دې به دي چې ته یعنې ما سره ملاوېدې ولې یاره هغه نو هغه غریب ته هم دغه نه دقه یې ګوره چې رښتینی سړی څه شي دروغجن شي یعنې هغه هم څه دوکهباز دی خو سړي له کله حیا ورځي چېرې ما سره یې ښه کړي دي اوس د ده ته څنګه مخامخ شي او کله داسې دروند سړی به وي چې قرض چاله ورکړي او ناشنا یو دروند سړی زموږ یو ملګری وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې په رحم وکړي او ډېر ښه سړی و تذکیره راله او دینداره سړی لازم څه نه څه ځي کې تذکیره راځي زما او د هغه په یو وخت کې د یو بل سره د قرضو لین دین راغلی
زما پیسو ته ضرورت و. نو هغه ته ما ټلیفون وکړو ماسخوتن یاره ما پیسو ته ضرورت دی، حاضر ته کوم ځای کې زه یې درولم، ما نه زه درځم تکلیف به نه کړي. الغرض هغه لین دین زما او د هغه وشو، بیا نیټه کېښودی شو. بیا چې کله زه ورغلم هغه د هغې نه بعد بیا چې به درس له راتلو زما مخېله به نه راتلو. نو کله به ما سوچ وکړو ما هغه سړی نه را ځي که څه شیطان خو زړه ته ډېر څه را اچوي، کیدای شي یعنې زړه ته یې څه راغلي چې دا ولې دا معامله وشوه یا څنګه څه. خیر چې نیټه پوره شو زه ورغلم ټلۍ مو وتوله سړی راووتو ما دا پیسې وه پیسې وي که ضرورت یې پرېږده او ډېر دغه نه ما که ضرورت و بیا به یې وه. بیا ما ته یو خبره کومه ما یې څه وایي زه به تا سره نه میلاوېدم او تا ته به اکثر جومات کې ښکارېدم هم. نو ما یا وایي د هغې یو وجه وه، وایي زما ډېر زړه کېدو چې تا سره لاس میلاو کړم، خو ما کیدای شي د ده په زړه کې را شي د دې چې ما سره لاس میلاوي ما ته که څه قرض رایادوي، او یا دا ما ته چې مخې مخې ته کېږي په دې درس کې مخې ته کښېني نو کیدای شي ما ته خبر رایادوي. نو حیا راله راتله. داسې هم شته د الله بندګان. او په دغه شپه ولې ما پیسې ورکړه او سبا له راته ملګري ټلیفون وکړو هغه پلانې مړلی هارټ اټیک ورته شوی. دغه شپه سره زما دا خبرې شو سبا له بیا مړه شوی. نو داسې درانه خلک هم شته، داسې د الله بندګان هم شته. اوس د داسې خلکو نه پټېده بلکل څه دي نامناسب دي. ته ورته صفا خبره وکړه وروره ما ته دا مسله ده که درته دا او چې اوس په داسې جاښه واوړي چې هغه نه په خبرو پوهېږي نه په جرګو، بس بیا اخره کې سړی څه شي مجبوره شي. او څوک دا غواړي؟ یو خو یو سړی دی کې عادت یې دوکو دړاکو کې دا خو ژوند دغه هغه خو یې بې عزت خو عزتمن سړی کله دا غواړي چې څوک د ده ور وټکوي او ده ته ټلیفون وکړي او ده ته خبرې واوري. کله به درته داسې سړی خبرې واوري چې هغه ستا په مخ کې ګورې خبرې هم نشي کولی، خو لګیا به او تا به ورته تا به ورته ټیټ نیولی سر ته به ورته ها کې او زړه کې به دننه وی چې که دا قرض دې راباندې نه وی نو ستا په شان کسان زما مخکې خبرې هم نشي کولی. قرض سړی مجبوره کړي، خو ته به ای مسلمانه د قرضداري د بېوسۍ نه پیدا نه اخلي. محسوسوه دغه خبره په ځان باندې که دا قرض په ما وی نو ما به څه کولی، بیا سړي ته پته ولګي. او حدیث کې داسې راځي، دا یو حدیث به ذکر کړو ډېر خوندور حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شتي چې قیامت په ورځ به الله یو بنده راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اتى الله بعبد من عبیده یوم القیامه. قیامت په ورځ به الله یو بنده راولي حساب کتاب دپاره. وی الله به ورته وایي چې ماذا عملت لي فی الدنیا، تا په دنیا کې زما دپاره څه کړي دي؟ هغه به ورته وایي الله ما خو څه داسې غټ د خیر کار نه دی کړی، یعنې څه ډېرې غټې نیکیانې ما کله کړي. بیا ورته الله وایي دی بیا دا وایي بیا د اخره کې دا وایي درېیم پیر کې چې یا الله تا ماله ډېر مال لا کړی او زما د خلکو سره لین دینو د تجارت د قرضو ځکه چې د مالداره سړي اکثر دا لین دین زما یو طریقه وه الله ته وایي ها زما یو طریقه دا وه چې زما چې به په چا باندې قرض و که هغه تجارتي امورو کې و که هغه هسې عام قرض به چې نیټه به یې پوره شوه که نه او د ده حالات به ښه نه و نو ما به پې اسانتیا راوسته. دا کار به ما ډېر کو. وی الله ورته وایي چې انا احق من ییسر، نو زه خو بیا ډېر د دې حقدار یم چې زه به بندګانو اسانتیا راولم. چې ته بندې او په بنده اسانتیا راولې نو خالق خو بیا ډېر د دې حقدار دی چې په بندګانو اسانتیا راولي. وی الله به ورته وایي چې ادخلي الجنه، جنت ته ننوځه، ځکه تا زما د بندګانو سره اسانتیا کړې ده. اخر کې الله ګوره خبره په څه ختموي دې ته غوږ کېږدئ چې دا سود دا حرام د دې نه ځان لرې ساتي. یو غټه ورځ الله وایي را روانه ده او د خلکو سره اسانتیا وکړئ، یو غټه ورځ الله وایي را روانه ده او صدقې د الله په لار کې وکړئ، الله وایي یو غټه ورځ را روانه ده. د ټولو ایتونو پسې الله دا خبره کوي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، او ویریږئ د هغه ورځې نه چې واپس به کړی شئ تاسو په هغې کې الله ته.
د قیامت ته ورځې نه الله وویرېږي چې دغه یره دې په زړه کې نو ته بیا په دې خبرو باندې به عمل وکړې دا کمې چې دې واورېد ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به پوره ورکړی شي هر نفس ته بدله د هغه عمل چې هغه کړی دی وهم لا یظلمون او په هغوی به هېڅ ظلم نشي کېدی هر چا ته به د اعمالو پوره بدله میلاو شي الله وایي د هغه ورځې نه ویرېږئ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي اخیرنی آیت چې د قرآن کریم نازل شوی دی هغه دا آیت دی اخیرنی آیت صورت نه اخیرنی صورت هغه صورت النصر دی اذا جاء نصر الله اخیرنی پوره آیت چې نازل شوی دی هغه دا دی او د دې آیت او د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو په منځ کې 11 ورځې او بعضو آثارو کې راځي چې 9 ورځې وي څو ورځې وي 9 د دې آیت او د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې 9 ورځې وي ابتې په ورځ نازل شوی دی ابتې په ورځ او د پیر په ورځ رسول صلی الله علیه وسلم وفات شي دا 9 ورځې وي په منځ کې نو دا اخرنی آیت نازل شوی دی او دا موږ هم په دې درس کې اخرنی آیت وګرځو انشاءالله سبا به شروع کوو د 282 آیت نه انشاءالله الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد